ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. باب من جاهد نفسه في طاعة الله. باب په بیان د دې کې چې څوک د خپل نفس سره جهاد کوي په طاعت الله تعالی کې. مخکې کې تاسو یاد وي د جهاد اول آغاز چې کېدو موږ الته ویلي و چې یو جهاد مع الكفار ده، بل جهاد مع الفساق ده، بل جهاد مع النفس، بل جهاد مع الشیطان. دا طبقات موږ الته ذکر کړي وو. دغه جهاد چې د نفس سره وي دغه ته مجاهده او جهاد اکبر ویلی کیږي. مجاهده چې شي ته ویلی کیږي لاندې نقطه د عیني ده. باب من جاهده سره کف النفس عن ارادتها ما يشغلها عن العبادت. راګرځول د نفس د هغه شي نه چې دا نفس اراده د یو داسې شي وکړي چې هغه شی سړی د خدای د عبادت نه غافله کوي، نو نفس به د دغه نه راګرځي. کله ما الحاق عن ذکر الله په هو حرامون چې موږ ویلي وو. که په ذل مجلس غواړي زړه، که ګناه غواړي زړه، په هر تقدیر باندې که په فضولو کارو مجلسو لګیا شویم د خدای عبادت پاتې کیږي، که ګناهو باندې لګیا شویم عبادت پاتې کیږي. نو نفس د ارادې د شغل نه په ما لا یعنی سره د دغه نه راګرځول دغه مجاهده ویل کیږي. دغه مجاهده چې جهاد مع نفس ته جهاد اکبر ورته ویل کیږي. علماو د دغه مجاهدي خلاص په لسو شیانو کې را نقل کړی چې انسان په ځان کې لس شیان پیدا کړي، دغه د نفس د اصلاح لیار ده او مجاهده ورته ویل کیږي، جهاد اکبر ورته ویل کیږي. اول ده چې انسان باید د قسمو سره ډیر احتیاط وکړي، قسمونه ونه کړي، ولو که په جائزه طریقه باندې ویم. د مطلق قسم نه ځان ساتل نفس غواړي چې ډیر ګټې په قسمو وکړي، خو ته به دغه نفس نه پرېږدي خپل ارادې ته د قسم خوړلو نه به ځان ساتي. یو دوم د دروغ ویلو نه. نفس غواړي دروغ ویل، په دروغو باندې ډیر خواهشات خپل پوره کوي. ته به ځان راګرځئ، دا نفس به راګرځئ د دروغ ویلو نه. دوه دریم د چا سره د وعده وکړه، دغه نفس مخالفت کوي، په وعده کې وفاداری نه کوي. ته به نفس خپل اختیار ته نه پرېږدي، وعده باندې به وفا کوي. ځکه اوس موږ ویلې چې دا د منافق علامې دي درې چې یو په یغو کې دا ده چې وعده وکړي بیرته مخالفت کوي. نو وعده پوره کول. څلورم د خلکو د ضرر نه ځان ساتل. پرون موږ تاسو ویلې چې خلوت بهتر ده که عزلت اجتماع، د خلکو سره ګډ ژوند بهتر ده که ګوښی. نو الته موږ ویلې که سړی په ګډ ژوندون کې ځان د ضرر د خلکو نه نشي ساتلی، بیا د چیرې لرې کډه بار کړي، ځکه د مسلمان ضرر خو حرام ده. نو ځان ساتل د ضرر د خلکو نه، دا مجاهده مع نفس ده. پنځم د خیرا کولو نه ځان ساتل، ولو که دښمن ته وي هم. دا چې چا تیری در سره وکړو واسطې نه رسیږي د ظاهري انتقام، نو په انتقام په خیراو اخلي، دا د نفس تقاضا ده. او موږ ته حکم د شریعت طرف نه دا ده چې واعفو عمن ظلمک، یغه ظلم در سره وکړه ته معافي وکړه، چې خیرا دې وکړه خو خپل انتقام دې واخیست. د خیراو نه به ځان ساتي. شپږم د ګناهو طرف ته به نه ظاهران میل کوي نه به باطنان میل کوي. په ظاهره به هم په ګناهو نه لګیا کېږي، خو په زړه کې به هم خیالات د ګناه ونه کوي. باطنان مینه به د ګناه د زړه نه باسي. مخکې موږ تاسو ویلي وو چې د عزم مقام چې ورسیږي د ګناه په هغه باندې خدای پاک سړی نیسي. خو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي یو ځای کې موږ تاسو ویلي وو څوک چې په زړه کې نیت د ګناه وکوي په دغه خدای پاک نیسي، خو نیولې په دغه طریقه ده داسې نه ده چې په جهنم کې سوځي. په دنیا کې خدای پاک د زړه په غمو ګرفتاره کوي. په زړه کې قصد ګناه وکړو دغه انسان به خدای ذاتي پریشانه دغه سزا زړه ته خدای پاک ورکوي. همیش په ذاتي په زړه کې تنګ وي، زړه به پریشانه وي، ځکه چې په د په نیت په زړه کې
نیت یې ګناه کړی و په هغه الله ناراضه شوی نو د د زړه ځای چې د خوشحالي ځای ده هغه الله تعالی ور په غم بدل کې همیشه ذاتي په مصیبتو په پریشانیو لګیا وي اوم په چا به د کفر او د منافقت فتواوې نه کوي کله کله عداوت د چا حسد د چا سړی دغه ځای ته ورسي چې بیا حتی په مسلمان باندې د کافر فتوا وکړي په مسلمان باندې د منافق فتوا وکړي او چې فتوا دې پوکړه خو مرګ ته تیار یې نو د کفر او د نفاق د فتواو نه به ځان ساتي نفس خدا تقاضا لري چې دغه وکړي خو ته به کپ نفس کوې نفس به راګرځې د خلکو نه د فتوا ساتلو چې د کفر او د منافقت فتوا به په چا نه کې اتم مجاهده د نفس سره دا ده چې خپل بوج به په خلکو نه اچوي دا چې دایمو په نیکو طبقاتو کې دا شی خدای هم د حالات نیکي رب کریم د واقع اصلاح وکړي دا چې د خپل کور جوړول غمم په خلکو باندې کور جوړوم د ما سره کومک وکړه واده کوم د ما سره کومک وکړه ما مریضان دي د ما سره کومک وکړه د ما دا ضرورت د ما سره ټول خپل مشکلات په خلکو اچول یو خو ګوره د مدرسو چندي وي د ځان د پاره نه وي اخو روا دي خو نن سبا د مدرسو د چندون هم خلک شکایت کوي چې یوه نه ده دوه نه دي درې نه دي نو د شخصیت چندونه خو هغه طبعا د ځان د پاره وي نو مجاهده د نفس دا ده صبر وکړه په مسکنت باندې وخت تیر کا وچه ماړه یې وخوره حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر وخت داسې پیښه ده که نه چې ام المؤمنین ویلې چې موږ او نبی علیه السلام به شپه په لوږه تېره کړه خو چاته هم حال نه دی ویلی او بار بار موږ تاسو ویلې که نه چې د پیغمبر علیه السلام په کور کې کله 2 میاشتې هم اور نه ده بل شوی چې ترکارۍ مرکارۍ پخې کې مړۍ پخه کې صرف په اوبو په خرماو یې ګزاره کړې ده خو لیکن چاته اظهار د حال نه ده کړی خپل بوج په خلکو نه اچول دا مجاهده د نفس ده نم خلکو ته به تمه نه کوي دا چې نفس غواړي چې زه د یو چا نه ګټه وکړم نو طبعا په چاپړوسي د مالدارو خلکو سړی ګرفتاره کیږي چې یو سړی موړ وي نو دغه موړ سړي ته پښتنې ته د مرض پښتنې ته د سړي خو یې څه کوي د غوا پښتنې ته ورځي او مسکین همسایه په څنګ کې پروت وي مریض وي 3 میاشتې پروت وي دی په مرض هم نه خبر خو هغه ته چې ورځي چې د زوی مبارکي ته ورځي چې د حج مبارکي ته ورځي چې د سفر نه راغلی پښتنې ته ورځي چې دغسې ورځي طمع ورته کوي طمع دا نفس انسان ذلت ته برابري او دغه باطني سوال ده و یو ظاهري سوال وي په خوله چاته ووایه چې مجبوره یم ما سره څه کومک وکړه یو د زړه سوال وي چې تمه ورته کوي دا د زړه سوال وای د ظاهري سوال نه ډیر بد د تصوف کتابونه لیکي ځکه بنیاد انسان ختموي اصل د کمالاتو ځای چی ده خو زړه ده غنا د نفس ده او زړه د سوال باندې لګیا ده سلطان د اعضاو د الله نه د بل طرف ته منحرف کو طمع چې کوي خدای پاک پاتې شو مخلوق طرف ته توجه شو نو طمع به چاته نه کوي او د طمع څه فایده هم نشته مخکې موږ تاسو ویلي وو څوک چې طمع کوي بې برخې به وي توی میم عین دا ټکي نقطه نه لري طمع راسی حرف است هرسی تهی ځان سبب نیست مر مطمعان را به 3 ټکي لري یو نقطه نه لري ځکه دی بې برخې دي او چې طمع دې راغله چاته ښه عالم به وي خو چې چاته طمع کوي بیا سپین نشي ور ویلی طمع بندو دفتر زی حکمت بشوی چاته طمع وکه بیا د علم نه لاس پریمینځه بیا به چاته سپین نه کې وایه طمع بوکسل هر چې دانی بګوی طمع پرېږدي بیا د چې څه زده یې ورته وایه دا چې څوک چاته څه نشي ویلی موږ تاسې مخکې د یو راوي حال کې ونه ویلې چې د پاچا زوی د شاګردي دپاره راغلی و دا بل عالم یې چې زه دروازه کې وم هغه چې راغی بډیګاټان ورسره و دروازه یې ور وټکوله هغه وزنډېدو بیا ور وټکوله چې ابن ملک الجبال په دروازه کې ولاړ د تنه وخت شوې هغه شیخ الحدیث د څادره په ژۍ کې یو څو د روټې ټوکان راواخیسته راغی وای څوک چې د دنیا د خواهشاتو نه په دغه صبر کوي پاچا یې څه والله که زه ټکی م ورته ووایم ځي دي
موږ ته د خان صاحب زوی چې راشي څومره ورته تمې کوو هغه یې پاچا زوی ده چې دی چې د علم قدر نه لري د استاذ قدر نه لري په آدابو نه چلیږي استاذ ته دروازې ورته کوي چې زه راووځه هغه خلک به لحاظ کوي چې څوک تمه ورته کوي چې زه د په روټو مړۍ باندې کفایت کوم نو ده څه پروا لرم بیرته ته لاړ چې ولاکه ده ته زه ټکی م ویه طمع به نه کوي او لسم ده چې په ځان کې به تواضع پیدا کوي چې د تواضع صفت او باب طریقې وروسته را روانې دي په دې باب کې به موږ تاسې هغه ذکر کوو نو مجاهده مع النفس بیا درته ویم لږ لږ نقطه په نقطه باندې لږ لږ شیان قسم نه خوړل د قسم نه ځان ساتل د دروغو نه ځان ساتل وعده پوره کول د خلکو د ضرر نه ځان ساتل ښېراوې نه کول د ګناهو طرف ته بالکل مایل نه کول نه ظاهرا نه باطنا په چا د کفر او د نفاق د فتوا نه ځان ساتل خپل بوج په خلکو نه اچول طمع نه کول تواضع کول دغه لس شیان چې په چا کې موجود شو دا مجاهده مع النفس ده دا ته جهاد اکبر ویل کېږي اوس د دغه ثبوت د حدیث مبارک نه د کوم ځای نه راځي په عنوان د من جاهد نفسه فی طاعت الله او حدیث مبارک کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی الله عنه ورسره دو پښته د او ډیر نږدې د یو مؤخرة رحل په انداز مابین کې ده یا معاذ ابن جبل دی ورته لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وسعدیک درې واره خبره مکرري به دیغه نوې ته خبره چې د الله تعالی په بندگانو څه حق ده د بندگانو په الله تعالی څه حق ده د الله په بندگانو حق ده چې دوی به د الله عبادت کوي شرک به نه کوي د دغه ځای نه مجاهده وایي ثابتېږي دا دوام په عبادت او د ګناهو نه ځان ساتن خو مجاهده وی دغه ته حق ده د الله تعالی په بندگانو باندې چې دغه بندگان به د الله تعالی عبادت کوي او شرک مرک به نه ورسره کوي دوی چې دا مجاهده وکړه نو الله تعالی بیا حق په الله دا چې عذاب نه ورکوي یو عالم لیکي څوک چې وایي ظاهر په مجاهده باندې مزین کی خپل ظاهر په مجاهده باندې مزین کی الله به باطل په مشاهده باندې مزین کی چې ظاهر ځان په شریعت برابر کی دغه مجاهده د ځان سره وکي خدای پاک به د زړه سترګې خلاصي کی الله به حسن د باطن ورته په مشاهده خپل باندې بدلا ورکی چې ظاهر په مجاهده مزین کی باطن به الله تعالی په مشاهده باندې مزین ورته وګرځي